بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د نن ویډیو کې د ایمن الظواهري ذکر کوو. ایمن الظواهري چې د القاعده مشر او اوس څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکایي ډرون حملې کې مړ شو او د دنیا موست وانټډ پرسن و چې امریکایي د هغه سر قیمت 2.5 کروړه امریکایي ډالر مقرر کړو. نو د دنیا د موست وانټډ پرسن څنګه جوړ شو؟ ایمن الظواهري څوک و، چېرته پیدا شو او د هغه لایف جرني القاعده ته کله راغی، څنګه راغی، ولې جهادي شو؟ نو په دې باندې یو څو خبرې کوو. ګورئ، لومبۍ خبره خو دا ده چې ایمن الظواهري په 1951 کې 1951 کې د مصر د ټولو نه لوی ښار او دارالحکومت قاهره کې پیدا شو. دی چې کوم خاندان کې پیدا شو نو هغه خاندان یو ویل ایجوکیټډ فیملی وه چې په هغې کې ډاکټران او په هغې کې علما وو. د پلار پخپله د کالج یا د یونیورسټۍ پروفیسر او د تره انټرنیشنل ارګنایزیشن عرب لیګ چې دی نه د هغې جنرال سیکرټري هم پاتې شوی. نو داسې یو خاندان سره خو د دوی تعلق و. دی پکې د جهاد طرف ته څنګه راغی؟ هلکوالي نه چې لا دی په سکول کې و او صرف عمر 15 کاله و نو دی ګرفتار کړی شوی و. د سکول د زمانې نه ذهن مذهبي او مذهبي جهاد طرف ته پکې جوکاو. او د اخوان المسلمون چې د میډل ایسټ او د مصر د ټولو نه مشهور تنظیم دی د هغې رکن و. نو د هغې نه پس هم په مصر کې څو پیرې ته دی د سیکولر حکومتونو د سیکولر پارټو خلاف چې کله دی تحریکونه چلولي دي نو دی په هغې کې جیل ته تللی دی څو پیرې ته. او دا هم وایي چې په جیل کې په ده باندې څو پیرې ته تشدد هم شوی دی. نه هغې تشدد دی نور هم سخت کو. نو دا دغه وجه وه چې کله په روس په افغانستان باندې حمله وکړه او په افغانستان کې د روس خلاف هغه جهاد شروع شو. نو ټول عالم اسلام نه چې خلک راغونډېدل نه ایمن الظواهري هم دغه جهاد له افغانستان ته راغی. او بیا دې دلته کې د سعودي ملینیر اسامه بن لادن سره ملاو شو چې هغه په دغه زمانه کې ډیر یو مشهور جهادي و. او بیا دوی په شریکه باندې د القاعده تنظیم بنیاد کېښوده د 1980 د دهایۍ پرې اخره کې. نو دی د القاعده په بانی راکینه کو. او بیا القاعده په 98 کې په کینیا او په تنزانیا کې په یو ورځ باندې د امریکې په امبیسو باندې حملې وکړې او هغه کامیابې وي. امریکا یې پریشرایز کړه او بیا د هغې نه صرف د دنیا د ټولو نه غټ اټیک وشو چې هغه د 9/11 اټیک ورته وایي او هغه د القاعده د طرف نه او ایمن الظواهري په دې کې هغه منصوبه سازو کې و، هغه ماسټر مایند و د دې پلانینګ شاته چې دوی د 9/11 اټیک کړی و چې په 9/11 اټیک کې جهازونه هایجیک شو، هغې پینټاګان او په ورلډ ټریډ سنټر باندې حملې وکړي او هغې سره 3000 خلک مړه شو. د 9/11 اټیک باره کې زموږ په چینل باندې یو ویډیو شته، تاسو یې کتلی شئ. نو دا د القاعده چې کله دغه اټیک وشو نو دا خو بالکل د امریکې او د یورپ لپاره یو الارمنګ سچویشن و چې مطلب دا نن اوس موږ د القاعده د وجې نه په خپل ملک کې هم په امن کې نه یو او هغوی دومره غټې حملې هم کولی شي. نو د هغې د وجې نه بیا موږ تاسو ته پته ده چې امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه. نو تر دغه وخته پورې خو د طالبانو په لومبي دور کې هم ایمن الظواهري، اسامه او دغه خلک په افغانستان کې ناست وو. بیا دوی روپوش شو او دا بیا دوی روپوش شو، خو د دوی هغه روپوشي هم دومره یو عجیبه او کامیابه روپوشي وه د دوی خپل انټلیجنس نظام چې امریکې غونته کې چې د هغوی په موټي کې د دنیا ټیکنالوجي ده هغه یې هم دوی ټریس نه کړی شو او رامعلوم یې نه کړل. او د 2001 نه ولې تر 2011 پورې امریکې د اسامه ټریس کولو او هیټ کولو کې پوره 10 کاله واغستل. او اوس د 2011 نه ولې تر 2022 پورې د ده په ټریس کولو کې په هیټ کولو کې بیا 11 کاله واغستل. د دې نه مخکې یو پیرې ته په 2006 کې د افغانستان او د پاکستان سرحدي علاقه چې د افغانستان سایډ ته نه په هغې کې د امریکې ډرون ټارګېټ کړی خو هغې کې هغه چې دوی سره کوم کسان وو نو هغوی پکې ووژلی شو او ایمن الظواهري پخپله بچ شو. نو د هغې لږ ګورئ د هغې حملې نه ولې تر دې پورې هم هغه څومره وخت دی ځکه وایي ایمن الظواهري یو پیرې ته په خپل یو بیان کې ویلي ومو چې بوش صدر بوش او امریکا ما نشي ټریس کولی، ما نشي ټارګېټ کولی. او هم هغې امریکې اوس ټارګېټ کو وشو خو لږ ډېر وخت پکې ولګېده. ښه اوس د اسامه د مرګ نه پس چې کله دی مشر شو، چیف شو، نو د ده کردار نو د هغې یو څو ریزن دي، یو څو وجوهات دي چې د هغې د وجې نه ایمن الظواهري د اسامه په شان هغه کرشماتي شخصیت نه و او لیول یې لکه کم و. نو د هغې څه دي لومبې خو دا چې کله دی اسامه سره کمپیر کوي نو خامخا دی بیا لاندې راځي. دویمه خبره دا ده چې په دغه دور کې چې ولې 2013-14 کې داعش پیدا شو او داعش څومره خطرناکې حملې وکړي او څومره تیزۍ سره هغوی د عراق او د شام هغه ډېره علاقه قبضه کړه. نو د دې د وجې نه هم چې هغې ته داعش هغه ډېر زیات هغه طاقت سیوا شو نو القاعده هغه لږ کم شو نو هم د دغه امپورټنس ورسره کم شو. د دې په کم میزایل باندې ټارګېټ شو نو هغې په دغه کور کې دننه د ده لور او ښځه بچ شو او دې ټارګېټ شو. دا څنګه وشو؟ نو دا وایي امریکې سره یو ټیکنالوجي ده چې دا میزایل یې کموي نو یو خو دی ټارګېټ ښه ځای باندې ولي، بل دې سره بلیډونه وي، یو 15-16 تیز بلیډونه وي ورسره. نو دا په اصل کې چې ټارګېټ کله ولي دا په هغې بلیډونو باندې را سړی مړی.
نو دا د سره هم هغه کار شوی دی. نو دا که چېرې دماکه وکړي هم نه دی دماکه دومره وړی چې لږ لرې هم څوک نه هغه بچ شي یا په بریلونو باندې څوک ووایي او هغه دماکه ډونډ شي. نو په دغه حاله باندې دی ویشتېری او مړ شوی دی. نو د 1951 نه والې تر 2022 پورې دا د ایمن الظواهري د ژوند کیسه وه. بله ویډیو کې به بله موضوع سره راشو. ډېره مننه.